vision framework کې زمونږه اسلام چې کوي focus on why and then what and then how. مونږ چې کوم کارم کوو نو لومبه ته په دا ولې کوو، یعنی نیت reason لومبه ته پوس بس کېږي مونږه چې دا کار ولې کوو، دویم بس څه کار کوو او دریم اوس به څنګه کوو. دا زمونږ ترتیب دی که مونږ دنیاوي کار کوو یا دینی کار کوو نو هغه کې نیت چې کوم دی هغه میټر کوي او د ټول دارومدار د هغه عمل چې کوم دی نو هغه په نیت باندې دی. نو کو نیت زمونږ خراب وي نو د هغه عمل چې کوم دی نتیجه به هم خراب مونږ ته راځي. ظاهرا مونږ ته ډېره فایده ښکاري خو هغه به مونږ ته هماغومره ډېر نقصان وي. نو وایې لومبې ده، دویم وټ دی یعنې څه به کوو او دریم نمبر باندې څنګه به کوو. په نورو نظامونو کې هغه دا دی چې فوکس آن وټ اینڈ دین هاو، څه به کوو او څنګه به کوو. د وای کنسپټ نشته دی، داسې قسمه نشته چې د هغې ته پرایورټي نشته دی، هسې خو د خپل فایدې دپاره استعمالیږي او وي ځکه چې دا وای داسې څیز دی، دا ریزن داسې څیز دی چې دا تا اټیچ کوي د خپل کاز سره، چې کوم عمل کې د هغې سره تا اټیچ ساتي. نو وای خو هغې هم استعمالی خو وای په دې سنس کې نه استعمالی، هغې پرایورټي وټ څه کول پکار دی او څنګه به یې کوو. نو اوس دا خپل اټیچمنټ د دې خپل عمل سره ساتلو دپاره او ثابتولو دپاره هغې په امپلایز کې او په دغه کې هغه وای ورننیستی دی چې تاسو ولې دلته کار کوئ. نو هغه اټیچمنټ ساتلو دپاره خو پرایورټي نه ده. ټیک شو چې پرایورټي وټ ته او دین هاف ته. ټیک شو جي د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.